وای ته خو درې غاښونه مات دي که نه دا ولې ډاکټر صاحب دا ښځې وچه ټکله راکړې وه نو وچه ټکل نه به دې انکار کړی و که نه ما خو ورته ویل چې نه خورم ما خو بوټ ورم دې ورکړو دلته درې غاښونه یې کتره نه غورځول وای ولاسونه مې ته کړې ده دوايي ته دي کومه پوه شي دا به وخورې دغه شربت مې هم درته ولیکه ښه ته د ورځې به 2 کاچوغې خورې ښه د ورځې 2 کاچوغې خوره چیشکې د ورځې 2 کاچوغې آفرین د ورځې 2 کاچوغې خوره ډاکټر اول خو مې اسکیرا وګوره راکه چې وګورو وای تا خو زړه کې سورای ده وای نه خپه چې اکسیرا کې سورای ده اکسیرا دې چې سورای ده پوه دې مال کې زړه کې سورای ده څه تکلیف درته ټوخېږم هم لږ معدې باندې مې هم لږ داري ښه مو به ګورم که نه فشار دې څنګه ده فشار به دې وګورم صبر وکړه دا سړي ښه ده فشار دې ګورم صبر وکړه ډاکټر صاحب زموږ دا فشار وګوره دې ټایم کې هم سندرې اوري سندرې نه اورم دا دې فشار شی ده لیونه وای فشار خو یې د پښو نه کته تېر ده دې زه دوایي ته دي کوم نه نه د هغه د دې درجه کې کته تېر ده دغسې نه ده تېر وای ما خو تا نوم هم نه ولیکلی نوم دې څه شته زونډای ښه دا واخله زونډای د لونګو زونډای که د بل څه شي زونډای شپه دې ښایي که ورځ ډاکټر صاحب دا شپه ښه سړی پکې ټوله ورځ خوبونه وکړي زونډایه بله داسې خبره ته وکړم د شپې خوراک مه کوه شپې لږ کم خوراک کوه پوه شوې دې سره د وزن هم زیاتېږي معدې تکلیف هم سره پیدا کېږي د شپې خوراک لږ کم کوه پوه شوې ساده سړی ډاکټر صاحب کله څه خبره ده د ورځ ده که شپه خالي ورځ شوې دلته خو ته نه پوهېږې که نه دلته د عقل پوندو ته لاړ ده فشار نیم پوندو ته لاړ ده عقل نیم پوندو ته لاړ ده زه دوایي درته لیکمه ده په معدې باندې بوج راولي که نه لیونی دا دوایي به سره راواخلې ښه زه زونډی نور به روغ جوړ شي ځه ګرځه مزې کوه ډاکټر صاحب 2 کاله مخکې چې ما تبه وه تا ته راغلی وم ښه هلته بیا ښه سوې هو تا ته ویل لامبو مه وایه اوس ګران ته ویلم اوس لامبو ووایم که نه جګ څه خدای دې ونه ویلې ونه 2 کاله مخکې خالي هغه 2 ورځې ته ښودلې وې چې لامبو مه وایه 2 کاله کې د لامبلې نه دي ښه ته بیا څنګه راغلې غاښونه دې ښه سوي غاښونه مې ښه سوي نس مې ډېر اوس خوږېږي نس دې خوږېږي داسې ووایه ما سره دلته ټلیسکوپ شته که نه اکسیري ډایرکټ دی دا نس دې لږ وګورو ما سره ماشین شته تلویزیوني مې یې نیوله بلې پیرې مې په دې هغه باندې ګردو کې لوټې مالې مې کړي وې خلکو نه منې ما نوم خو ډاکټر غونچګل ته پوه شوې زه اوس دې باندې نه ده چې تا د نس ټول معلومات کولی سم دې خواته کړه ما ته کمپیوټر کې ښکاري دا اټومیټیک سیسټم ده وای تا نس کې خو 20 دانې د اوسپنې کاچوغې دي ټچ دي خو تا راته وې ورځې 2 کاچوغې خوره د کور ډنګ او بم ورته که ما خو ته د شربت یاد کړی چې 2 کاچوغې خوړه تا خو رښتیانۍ کاچوغې خوړی اوس په دې ته اپریشن کوو ډاکټر صاحب داسې وایي ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ولې بیرته راغلی ډاکټر صاحب دا پاسې تا کومه دوايي لیکلې دا په یوه دواخانه کې نه پیدا کېږي دا خو ما دوایي نه دی لیکلی دا خو اول ما کلام خط نه کو دغسې مې سره کرښې مرښې راکش کړې پوه شوې ما دا کلام خط کوي که نه دا خو ما دوا نه ده لیکلې هو که نه ولې تاسو هسې په 500 دواخانو باندې تاو راتاو کړم نو ولې هغو دومره نه پیدا دی هغو څه درته وایي یو راته ویل دا دوايي شارټ شوې ده دې په ځای بل وره درکړم بل راته ویل سوره دې بعد زه راوړم بیا پسې راسه بل راته ویل دا دوايي چېرته نه پیدا کېږي چوټي مې ځان مست کړو ډاکټر صاحب یې بېرته بدله کړه دا څنګه خلک دي ما خو په سر باندې رادار کړ لیونی دا دوایي نه ده بیا را درملتون والا او دواخانو والا له ګزاره خو کوي سړی ته چې خو ملاکې خوند کوي که نه ښه خبر مې وکړه که نه خبر دې هو که نه ډاکټران هم د کلام سره ګزاره کوي دواخانو والا هم کوي دواخانو والا هم ځان نه پوه شوي ډاکټر صاحب به دوایي یو رقم لیکلي دی به ته وایي دې په ځای به بله کمپنۍ کې بیدار کړم هلکه بله کمپنۍ او بل هغه ته څه کوې سړی ګزاره کول ښه که څنګه که نه ډاکټر صاحب ته ګنډل هم کې ولې کوم ځای دې شکېدلی کوم ځای دې زخم شوی دا چپاړه ته ګنډه جګې دې ونه وایي السلام
وعلیکم ډاکټره. وعلیکم سلام. ولې خیر خدا څه تکلیف درته؟ زه ډاکټر یم، که ته ګورې که نه څه تکلیف لرم. ما ته چل ده هلکه راسئ دا د هغه اپریشن وارډ ته بوځئ پوه شوې دې دواړه ګردې ختمې دي دواړه کې وباسئ. ډاکټر صاحب ته په ګپ هم نه پوهېږي، ساه کې مې پارک ده. ها خو داسې ووایه که نه که داسې ساه اخلم ډېر تکلیف یې راته. زه ډاکټر قونچکوال یم پوه شوې خو ساه مه اخله که نه خو ساه مه اخله که نه ساه نه اخلم ژوند به څنګه کوم. تا د ساه تکلیف نه د دماغو تکلیف ډېر ده دا به زه دماغو دوايي ولیکم ته ډېر ګرم یې ډېر ګرم. صاحب زه یو بل تکلیف هم لرم. چیش تکلیف؟ چې ویده سم بیا خوب نه راځي، کله ټکله وخورم وږی کېږم نه، چې کار نه کوم ستړی کېږم نه، چې سترګې پټې کړم چې وینم نه. ویدې علاج ماته زده ده ویدې علاج ماته زده ته به داسې کار وکړې چې کله د شپې 12 بجې څو بجې 12 ای شاباسي ته دې کې چې کله د شپې 12 بجې ته به لمر ته سملې ښه دې سره به ته ښه سې. وایي رښتیا بله پوښتنه مې نه کوله هلکه هغه تاسې مورګرۍ په چشمنې مړ شه. هغه والا په لاس باندې در اوسه ویلې خېټه کې مې موږکان داسې منډې وایي، ما ته یې موږکانو زار ورکړل، ما ویل چې موږکان به مړ سي، هغه دی مړ سو. خدای دې کور لنګ او بنګ لکه سړی دې وځلی ده ته څه ګډوډ خلک یاره شل پېرې ما درته ویلي چې ډاکټر د اجازې نه بغیر دوایي مه کوئ په چشمه پېږې نه وروره ایسته به د دوا ورکړي دا وله ښې ګورې دي په غاښ بیداري یا نسوار کې کېده وله دې سره ښه کېږي ایسته سړی نسواري کوي خدای وکړو ته ګورې د ډاکټر نه بغیر مشورې نه بغیر د دوایانو دا مه هغه کوئ دا ځینې خو نن داسې په ډاکټر هغه باندې عادت دي پوه شي په دوایانو عادت دي وروره ګوره چې چا سره دوایي پانډه وګوري ته دې خواته که ده که د معدې ګولۍ به نه یې کې د معدې ګولۍ نشته کې او د نه معده مې سخت خوږېږي ایسته به دې وروره ته د ډاکټر ته هغه ته نقصان رسي که ته ته فایده رسي فایدې نه زیات به نقصان ته ورسي هلکه ولا داسې د پښو پښې د پښو د هغه ګولۍ به نه وي د خوږو ګولۍ به نه وي د برېښو ګولۍ د سره نشته د ځان ولا دا ډېرې ښې ګولۍ دي دا وخوره دې نه یو دوه غوړه په شربت کې وکړه ورسره ښه به سي دې سره لا نقصان کېږي وروره ډاکټر د اجازې نه بغیر دوایانې خپل سر نه ته شربت واخله دا ګولۍ واخله بغیر د اجازې نه دا ښه کار نه ده دې سره لا پوه شو مریض د فایدې نه نقصان ته زیات ورسېږي وکنه ډاکټر د مشورې نه بغیر ښه سم په دوایي باندې نه پوهېږي یو خو ته ښه سم پې پوهېږي چې دا ګولۍ د دې شي دپاره دی ښه سم کوم چا د ډاکټر لیکلي صحیح د پروا نه کوي یو ته به پرې خبر نه بس توکلي به یې ورچوله او سره ښه به الله پیدا کوي نقصان کوي پوه شوې داسې مه کوئ او دا وخت دی ته دوایي سو دا به باندې راواخلي 900 روپۍ نغدې چاغ دی راکړه ډاکټر صاحب دا 1000 روپۍ واخله 100 روپۍ راکړه بېرته سل خو ما سره ماتې نشته 100 روپۍ به ستان درته ووایم